السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره په غسل خانه کې تشي میتیازې کول څه حکم لري؟ جناب عالی دا نن سبا خو چې کومې غسل خانې جوړې دي دا په دوه قسمه دي. یو هغه دي چې په هغې کې د فلش او کموډ لګېدلی وي، یعنې د میتیازو ځای هم پکې جوړي. بل هغه دی چې هغه خالص د غسل یا د اودس دپاره جوړې وي، کموډ او فلش پکې نه وي. نو هغه غسل خانې چې هغه خالص د غسل یا د اودس دپاره جوړې دي او فلش او کموډ پکې نشته، په هغې کې تشې میتیازې کول دا مکروه تحریمي دي او ناجایزې دي. او بله دا ده چې دا ډېر سخت نقصان سړي ته رسوي، وسوسه بیماري ورسره پیدا کېږي، ځکه بیا چې اودس کوي نو یو لاس به 15 کرتې وینځي او بیا به دې وسوسه نه ځي او د خدای بلا سوچونه او فکرونه به درته ولویږي. ځکه په دې کې باقاعده طور سره حدیث دی داسې حدیث دی ابو داود هم روایت کړی، ترمذي هم روایت کړی، نسائی هم روایت کړی، ابن ماجه هم روایت کړی. ترمذي خو په غټ باب لګولی، کتاب الطهارت کې باب ما جاء فی کراهیة البول فی المغتسل، په هغې کې د عبدالله بن مغفل رضی الله عنه حدیث دی. هغه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى ان يبول الرجل فی مستحمه. نبی مبارک صلی الله علیه وسلم نه فرمایلی ده، منع فرمایلی ده د دې خبرې نه چې سړی د په غسل خانه کې او دغه وکړي میتیازې دې پکې وکړي. بیا نبی رسول الله فرمایي ان عامة الوسواس منه، د عامې وسوسې دا د دې نه پیدا کېږي. نو خلاصه د خبرې دا ده چې چونکې د انسان د نفس په سړي باندې حق وي، ځکه حدیث کې راځي ولې نفسک علیک حق، د نفس په سړي باندې حق وي نو په زوره به ځان مصیبتونو او تکلیفونو ته نه ورکوي، او دې سره مصیبت او تکلیف په سړي راځي، ځکه وسوسه یو مصیبت دی. نو دا خبره نه ده او مکروه ده. احسن الفتاوا دا مسله لیکلي، اتم جلد 103 نمبر صفحه د متفرقات حضر اباحه. جامع الفتاوا لیکلي 5 جلد 103 نمبر صفحه د کتاب الطهارت، هم د روایت پکې را نقل کړی د ترمذي. خیر الفتاوا دا مسله لیکلي 4 جلد 500 نمبر صفحه د احکام مساجد کې، او فتاوا محمودی دا مسله حل کړي 5 جلد 95 نمبر صفحه د باب الغسل کې. نو خلاصه دا شو چې هغه غسل خانه چې هغه خالصه د اودس یا د غسل د پاره جوړه ده، په هغې کې اودس ماتې کول، تشې میتیازې کول دا مکروه تحریمي دي. السلام علیکم ورحمت الله تعالی.